د دینه مخکې درس کې ذکر شوی د صحابه کرامو د فضیلت چې په قرآن کې د صحابه کرامو د فضیلت کوم آیاتونه دي هغه بیانېدل. دوا آیاتونه تاسو ته بیان شول. یو د سورة فتح آیت محمد رسول الله او دویم هغه چې کوم دینو د سورة توبه آیت دریم نن دی د سورة حشر آیت دی. دی آیت کې الله فرمایي للفقراء المهاجرین الذین غنیمت او دغه شانتی مالفه هغې ته وایي چې بغیر د جنگ نه حاصل شوي د کافر نه. فرمایي دا د هغه فقیرانو دپاره دي چې هغه مهاجرین دي د الله لپاره هجرت کړي او د خپلو کورونو مالونو نه محرومه کړي شوي دي او هغې صرف او صرف د الله فضل او د الله رضا پسې ګرځي. نو مفسرین فرمایي چې دې کې د مهاجرینو اوصاف ذکر کړل او خاص کر مهاجرین صحابه دا غي تذکره وکړه. دا د صحابو یو قسم دی. سلورم نمبر آیت دی د سورة حج الذين اخرجوا من ديارهم هغه خلق چې د کورونو خکلی شوي دي بغیر حق نا حق صرف او صرف ګناه دا وه چې ان یقولوا ربنا الله هغې وی رب زمون الله دی. په دې خبره باندې د کورونو نه اوښکي دي د وطن او د ملک نه اوښکي دي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الله دې ته د جهاد اجازت ورکو دا ځکه چې په دې طریقه باندې الله ظلم دفع کوي. نو که الله په دې طریقه باندې ظلم نه دفع کولی لهدمت صوامع وبیع نو بیا به د عیسایانو د یهودیانو عبادت خانه و مساجد یذکر فیها اسم الله او د مسلمانانو عبادت خانه چې پای کې د الله نوم اغستل کیږي ډیر ډیر دا به ړنګې شوي وي دا به ختم شوي وي. ولینصرن الله من ینصر الله به د هغه چا امداد کوي چې څوک د الله امداد کوي. ان الله لقوی عزیز الله زورور دی او الله چې کوم دی طاقتور دی. الذین هغه خلق ان مکناهم فی الارض الله وی که زه ورته په ځمکه کې قدرت او طاقت ورکم اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر بیا به مونځ قایموي زکات به قایموي امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوي. نو دا د صحابه کرامو شان او فضیلت بیان کړي او وی که شر صحابه کرامو ته الله زور ورکو حکومت ورکو طاقت ورکو نو داسې نه ده چې بیا به په خلکو ظلمونه کوي. داسې نه ده چې بیا به د خلکو مالونه په ناجایزه طریقه خوري. دوی به بیا په ملک امن راولي منځونه به قایموي زکاتونه به قایموي امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوي. دا د صحابه کرامو فضیلت دی. پنځم آیت دا آیت دی د سورة توبه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هغه خلق چې ایمان راوړي دي او هجرت کړي دي او جهاد کړي د الله په لار کې د مال او د نفس اعظم درجه عند الله د دې درجه په نس د الله ډېر اوچته ده. واولئک هم الفائزون او دی کامیاب دي. یبشرهم ربهم برحمت منه رب ورته د خپل رحمت زیری ورکړي دي ورضوان او د خپل رضامندۍ زیری چې الله ورته ویلي زه در ناراضیم وجنات او د باغونو چې باغې کې به د همیشوالي او همیشه نعمتونه او دی به پکې همیشه اوسیږي. نو دا د صحابه کرامو په فضیلت کې دی. ډېر صحابه کرامو لپاره وي. شپږم آیت دا د سورة آل عمران آیت دی.
فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم هغه خلق چې هجرت کړي دي او د خپل کورونو وکړي شوی و اوذو فی سبیلی الله وی زما په لار کې ورته تکلیف ورکړي شوی وقاتلوا وقتلوا زما په لار کې جنگونه کړي او قتل شوی دي شهیدان شوی لأکفرن عنهم سیئاتهم الله وی ما د دې ګناهونه معاف کړي دي ولأدخلنهم جنات تجری او زبدي جنتونو ته داخلوم داسې جنتونه چې هغه کې بنیرونه وي والله عنده حسن الثواب الله سره ډېر خولي ثوابونه دي نو پدې کې د صحابه کرامو خاص کر د مهاجرینو فضیلت ذکر کو وم نمبر آیت د سورۃ نحل آیت دی ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا بیا ستارب د هغه خلکو د پاره چې هغه هجرت کړي پس د دینه چې باغی باندې ظلم شوی دی ثم جاهدوا بیا غي jihad کړي وصبروا او د رب د طرفنا او د دشمن د طرفنا چې څه قسم سختی راغلی باغی صبر کړي ان ربک من بعدها لغفور رحیم نو ستارب د دینه پس غفور رحیم دی یعنی دی معاف کړي دي دام په بارا د صحابه بلکې خاص کر د مهاجرینو په باره کې نازل دی چې الله معاف کړي دي الله ورته لوی مقامات او لوی درجې او جنتونه ورکړي دي د سورۃ حج آیت دی والذین هاجروا فی سبیل الله هغه خلک چې هغه هجرت کړي د الله په لار کې ثم قتلوا بیا قتل کړي شوي دي وماتوا یا په خپل مرګ مړه شوي لیرزقنهم الله رزقا حسنا الله ورته خپل رزق ورکړي خپل رزق نه مراد دی جنت وان الله لهو خیر الرازقین الله خپل رزق ورکړي دي کې د صحابه او د مهاجرینو فضیلت ذکر کو چې صحابه او بیا خاص کر مهاجرین نهم نمبر د سورۃ نحل آیت تدام والذین هاجروا فی سبیل الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولأجر الآخرة اکبر الله فرمای چې هغه خلق چې غي زما په لار کې هجرت کړی دي ظلم پېښوي دي دا صحابه کرام دا الله په لار کې هجرت وکړو کورونه پرې خودل ظلمونه په وشول الله تبارک وتعالى فرمایي لنبوئنهم فی الدنیا حسنه دنیا کې به مخټی کانه ورکوم مدینه ورته ورکا په مدینه کې ورته کورونه ورکړل د کافرانو تیار مالونه دا غي خزي دا ټول ارس ورته الله ورکړ ولا اجر الاخرته اکبر خو اجر د اخرت هغه ډیر لوی دی ار روان دی الله وی هغه ورته ورکو نو دی کې دا چې کم دینو د مهاجرینو دی کې د مهاجرینو چې کم دینو فضیلت بل د صحابه کرام لیکن د انصارو فضیلت نبی رسول الله والسلام بیان کړی دی او داسي فرمایلی دي چې لولا الهجرة لكنت امرا من الانصار که هجرت نوي زبد انصارو نه یو سړی وي زبد انصارو په ډله کې زو په مدینه کې پیدا شوی وي بل ځای کې فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کړو او خباب رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله سره هجرت کړو نبی رسول الله والسلام دغه هجرت ډیر زیات چې کم دینو د اغي ستاینه کړي وا او ډیر چې کم دینو د اغي د حباب فضیلتونه ذکر کړي لسم نمبر آیت دی والذین تبوؤوا الدار والایمان هغه صحابه دا اوس انصار یادې مدینه کې چې کوم خلکو ټیکانه ور کړي وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او صحابه کرامو ته او مهاجرین ته چې دا غي ذکر مخکې سبق کې مشو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوو صحابه ورولي به جوړ کړل نو صحابي بور سره ټول ارس نیم کړ دا ایثار کړو نو دا هغه انصار ذکر کوي سورۃ حشر کې الله فرمایي والذین اغه خلق تبوؤوا الدار چې هغه ټیکانه ور کړي وا د کور ول ایمان او ایمان ته زی ور کړو من قبل د دغه مهاجرینو نه مخکې یحبون من هاجر الی چا بچ دی طرف ته هجرت کولو دی بور سره مینا کولا چې مهاجر براتو دی بور سره مینا کولا
چې مهاجر براتلو دی به الان کې چې بل مهاجر براتلو دی ور سره بیا خپل مال نیمولو چې بل براتلو بیا ور سره دی مال نیمولو لیکن دی ور سره مینه محبت کو خوشحالي دل به ورته ځکه مهاجرین نبی رسول الله تراغلل وی موږ داسې خلک نه دي لیدلی چې خپل مال کم دی خپل مال لږ دی خپل مال کم دی خپل غریبانان دي خو لیکن د میلمنو او زمونږ ډېر خیال ساتلی دی دا انصار د مدینې دي موږ سره خو په زړه کې یو یره پیدا شوه مهاجرین وی هغه دا ده چې ثوابونه ټول الله دوی ته ورکړل ځکه دوی موږ ته کورونه راکړل دوی تا ته کور درکو دوی جومات ته ځای ورکو دوی خپل بچي ورکړل دوی باغونه خپل تقسیم کړل دوی چې کم دی نو موږ ته رشتې راکړلې دوی زموږ په سر جنګونه وکړل دوی په جنګونو کې چې کم دی نو مالونه خرڅ کړل نو دا ټول ثوابونه دوی یوړل نبی علیہ السلام ورته وی تاسو مه خفه کېږئ تاسو به دوی ته دعاګانې کوئ ستاسو په دعاګانو باندې به الله تعالی تاسو ته ثواب درکوي یو سړی امداد او تعاون کوي د جماعت او د مدرسې سره د طالب او د عالم سره او بیا ورته چې کوم دینو په جماعت او مدرسه کې طالب او عالم دعا کوي الله تعالی هغه خرج کوونکي ته د خرج ثواب ورکوي د دعا کوونکي ته دعا ثواب ورکوي حدیث شریف کې راغلی دی چې انسان چاته دعا وکي نو چې څومره خلکو ته دعا کړي د هغې ټولو خلکو په مقدار نیکې الله دې سړي ته ورکوي اوس که ته ووایې چې یا الله د ټولې دنیا مسلمانانو ته هغې سره چې کوم دی نو د رحم او د کرم معامله وکړي ګناهونه یې معاف کړي نو دومره ګناهونه به ستا معاف کېږي چې ټوله دنیا کې څومره مسلمانان دي هسې بېسه نو دا وایي ولا یجدون فی صدورهم حاجه نمومي په خپلو سینو کې چې کوم دی نو څه تنګي مما د هغه څه نه اوتو چې دوی ته ورکړی شوي په سینه کې تنګي نشته چې میلمه پرې راغی مهاجر پرې راغی د ده په سینه کې تنګي نه پیدا کېږي ویوسرون علی انفسهم په خپل ځان باندې ترجیح ورکوي میلمنو ته ولو کان بهم خصواصه اگر چې دته سخته لوږه لګېدلې وي بیا هم دا د یو صحابي واقعه ده چې د هغه نوم سعید او نبی علیہ السلام به تیره شوي درس کې مې درته ویلي چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام به صحابه کرامو ته اعلان وکړو وی د سپې دي طالبانو ته یا کجوري دلته راوړې یا که کور کې چا کره روټۍ نو دوه دوه درې درې طالبان بوځې ځان سره صحابه کرامو به ځان سره بوتلل یو صحابي و هغه ځان سره یو یا دوه صحابه طالبان بوتلل لیکن بیبي ورته وی چې په کور کې څه شته نه د خوراک صرف د ماشومانو د پاره مسلک غونته کې بچ کړي دي ماشومانو غرمه نه ده خوړلې سارې نه ده خوړلې اوږې دي چې اوس روټۍ ونه خوري نو اوده کېدی نشي هغه صحابي ورته وی دا ماشومان په هره طریقه چې اوده کا او زه هغه طالب او میلمه راولم او ته به ډیوه مړه کې موږ دواړه به مور سره کینو هسې به لاس او خلا چپ چپ به کوو خوځو به چې هغه ته اندازه کېږي چې دی هم را سره خوري خو لیکن خوراک خو دومره دی چې د یو قسم نه کېږي نو زه د هغه به پسه ناسه ګزاره وشي نو صحابي د شپې داسې وکړل سار دا آیت نازل شو نبی علیہ السلام ورته زیری ورکو بیګا چې تاسو کړي دي ستا په فضیلت کې الله آیت نازل کړی دی ته حساب وکړه صحابه کرام داسې خلک په خبرو سره او زمن خو بل شانته حالت دی بل شانته زمن د طلباو سره دشمنی او زمن د دین سره دشمنی په خبرو سره که طالب را نسغوړیم نه په موږ باندې طالب بدلېږي اسې بیسه په خبرو سره نو صحابه کرام داسې خلک وو چې طالبانو د نبی علیہ السلام میلمنو سره به داسې ښه رویه ساتله ومن یوکا شح نفسي څوک چې د نفس د بخل نه محفوظ شو فاولئک هم المفلحون دا خلک کامیاب دي ولی هر یو نفس کې چې کوم دی بخل پروت دی سړی په دې خبره باندې بخل کوي
چیرې بل سړي سره امداد او تعاون کوي نو په خپلو بچو ولې نه خوري زما بچي به څه کوي بس دغه چې کوم دی نو شومتیا دغه بخل او دغه چې کوم دی نو ایته شح دلته ویلي دا په انسان کې داخل دی لیکن صحابه کرامو کې دا نه والذین جاءوا من بعدهم او زما او ستا فضیلت هم الله ذکر کوي خو په شرط د دې چې صحابو سره دی مینه که صحابو سره دی مینه محبت نو نو بیا فضیلت نشته هغه فضیلت څنګه ذکر کوي فرمای الله تعالی چې د دې صحابو نه رستو تر د قیامت پورې چې څومره خلق راغلي دي او هغه صحابو سره مینه کوي او صحابو ته دعا کوي صحابو ته دعا کوي او د صحابو ښه اعمال هغه یادی او احسان په ځان مني نو الله تبارک وتعالى وی دا ما د صحابو په صف کې اچولي دي دوی به په ورځ د قیامت د صحابو په صف کې را پاسوم دوی به د صحابو ملګري کوم والذین هغه خلق جاءوا من بعدهم چې راغلي رستو د صحابونه خو یقولون وی ربنا ای رب زمون اغفر لنا منګه معاف کی ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان زمون اغرونو تا ما پیو کې چې زمون نه په ایمان کې لواندې شوي یعنی صحابه ولا تجعل او مگر زو پی قلوبنا غلا زمون په زړونو کې چې کم دینو سګاند سخيري سبخل سشومتیا سحسد سکینه غل دا ټول معنی دي للذین آمنوا د ایماندارو د پاره د ایماندار سړي سره د مؤمن سړي سره بغض حسد کینه دا بن ساتي د دې بسوال او دعا کې د دې بچ کم دی د الله نه غواړي په چې څوک داسې کوي نوې او وی ربنا انک رؤوف الرحیم اے رب زمون بشکت نرمی کوونکی رحم کوونکی نو الله وی زبیا په داسې خلکو باندې نرمی کوم په داسې خلکو باندې زه رحم کوم دا صحابه کرامو دا انصار د مدینیو کله چې بنو نذیر سره جنگ وشو مدینه کې د يهوديانو درې غټي غټي قبيلې وي بنو نذیر بنو قریظه او بنو قینوقا اول د بنو نذیر سره معاملې راغلي او په سورته حشر کې دا اوس مې درته سورته حشر آیت وی اتیشتمه سپاره کې کله چې هغه سره مسأله راغله نو الله تعالی حکم وکړلو چې د دې بنو نذیر د مالونه جیدادونه کورونه زمکه جنکه دا ټول په قبضه کې واخلې او دای ملک بدر کې د ملک نه اوشړې نبی رسول سلام دی اوشړل د دې مالونه او جیدادونه پاتې شول نبی رسول سلام انصار د مدینه ته وی چې تاسو سره یو مشوره کوم مشوره دا ده چې تاسو مهاجرینو ته کورونه ورکړي دي جیدادونه مو ورکړي دي مالونه مو ورکړي دا مهاجرین به دا ارث تاسو ته در واپس کی نو د دې بنو نذیر دا کورونه او دا مالونه دا بس صرف مهاجرینو ته ورکم تاسو ته پکې نه در کوم مهاجرین به تاسو تخپل ارث در واپس کی انصار د مدینه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من چې دې ته کم کورونه او کم جیدادونه ورکړي او کم مالونه ورکړي اس کلم من دا واپس نه دا به دې سره او د بنو نذیر مالونه بالکل دې ته ورکه من پکې لګم نالو دام دې ته ورکا او زمنګ مالونه بم دې سره من د دینه نالو داسې ایثار داسې چې کم دینو رورولي چې نن څوک د خپل رور سره نه کوي نن د خپل رونو سکاو په دیوال جګړه ده په دیوال په خبرو سړي او چرګا چې یو زناور دی اخو په دې خبره نه پیږي چې دا دیوال زما د مالک د کدا د دی بل دی په خبرو سړي خو چې یو رور دیوال والی دی په دې محله کې او د بل رور چرګه پراخه ده نو دواړو جنگ کړي دي په خبرو سړي لیکن نبی علیہ السلام مهاجرین او انصار ملګری کړیو او انصار ته ویلو دا مهاجرین ستاسو رونه دي نو هغه به ور سره خپل د خلی نوړې نیموله د خلی نوړې چې یو نوړې روټه به ور کراوه یو کجوره به ور کاوه په مینځ به نیمه کا او مهاجر ورته به وی د نیمه استو نیمه زما
داسې به کول چې خپل سکر ور سره څوک داسې نه کوي د سکر ور ویني خلک سکي ویني په خبره ورسې نن په معاشره کې دوه ورونه د اتفاق نشته واودرېده او چې کوم دی نو په یو کور کې په یو لکه زه په خپله په دې سیس کې مبتلا یم په یو کور کې دننه د هر یو ورور ځان له بیلې لار ده دوه ورونه په یو لار اتفاقي باندې ځیم نه چې دواړو په اتفاق سره لار پرېښي چې په دې باندې به وروره دواړه ځو دوه ورونه په اتفاق سره په یو لار نه ځي الان کې لاره نه دی چې 200 کاله پې لاړ شي نو د نوک برابر به پکې کمې رانولي د دوه ورونو شریکې اوبه په یو لښتي نه راځي هر یو ته یې ویلي وي ته به ځان له خپل وکړي او بل دوی ته به ځان له خپل وکړي لیکن صحابه کرام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رونه کړي وو هغه داسې رونه وو چې هغه د یو بل نظارېدل او تیر شوی درس کې رحماء بینهم بیا چې دغه صحابه کرامو پسې څوک کنځل کوي بیا چې دغه صحابه کرامو په شان کې څوک تنقیس کوي بیا چې دغه صحابه کرامو ته څوک بد ګوري د هغه په اسلام کې کم ځای دی هغه ته څنګه مسلمان وي د مسلمانۍ لایق نه دی چې انسان دی ورته مسلمان وي د صحابه کرامو دا دومره لوی احسان ایر کړی دی نو هغه ته به څنګه مسلمان وي الله دې عمل کولو توفیق راکړي